بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته سلام. خدای دې وکړي چې ټول به کوئ. دغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ او دا غږ هم راسره بدرګه کوي. په افغانستان کې په دې تېرو څو وختونو کې یا څو کلونو کې له پښتون ژغورنې غورځنګ سره بلخصوص پی ټي ایم له غړو سره دښمني وپالل سوه. دا یو ستر حقیقت دی او دنه باید سترګې پټې نه کړو. ان تر دې پورې چې له خولیو سره یې دښمني وسوه. خو په هر حال کله کله انسان اشتباه هم کوي، سهو هم کوي، په تېروتنو کې هم ځینې کارونه کېږي یا په لنډ فکر کولو باندې هم ځینې کارونه کېږي. اوس یې وخت را رسېدلی ده چې دا هر څه باید هیر کړو او منظم سو. زما دا خبرې طالبانو ته دي، د طالبانو مشرانو ته دي او زه هیله لرم چې حد اقل تر یوه چارواکي ورسېږي. خو اوس وخت کې چې سخته ورځ په افغانستان راغلې ده او موږ او تاسو ټول په شریکه باندې یو شریر دښمن سره لاس او ګریوان یو، همدغه پښتون ژغورنې غورځنګ تر اوسه پورې ستاسې ملاتړې ده. ملاتړي یوازې دا نه ده چې دوی راسي دوی چغې ووهي چې موږ تاسو تر څنګ ولاړ یو او تاسې په حقه یې دا نه، په یو نه یو زاویې نه تاسو ننګ کړی دی. اول خو دا چې په دغه اوس وخت کې چې هلته شته ګوندونو شته پارټیانو ټول وویل چې پښتونخوا د پاکستان برخه ده او موږ خپل پوځ ولس نه غواړو چې پوځ سره په جګړه کې سي. ټولو دا چغې وهلي. یوازینی منظور پښتون ده، یوازینی پښتون ژغورنې غورځنګ ده، مشران دي حتی په بند کې چې پراته دي هغوی وویل چې نه، دا د لوی افغانستان برخه ده، دا د پاکستان برخه نه ده. په دو باندې فشار راوړه، شکنجه یې کړل، حتی امتیازاتو وړاندیزونه یې ورته وکړل، مګر د یو ونه منه. تر دې پورې چې پرونی لیکنه، پرونی بیان د مشر منظور پښتین چې دغې جغرافیې ته یې مستعمره نوم ورکړ. تر دې لویه خبره نسته. ډېر خلک کوشش وکړي شاید په ټوپکو باندې ځایونه ونیسي، مګر دغه یوه خبره رښتیا هم د دوی لپاره ایسېده چې اټوم دې په دوی استعمال کړی وي. یعنې تر دې لویه خبره نسته چې دا درته وایي چې دغه پښتونخوا چې ده دا مستعمره ده. معنا دا چې دا د هغوی نه ده، خو دا اوس هغوی مستعمره کړې ده په زوره، د پنجابیانو مستعمره کړې ده ځان دپاره. نو د دې د خلاصون لپاره ستاسې مسؤلیت جوړیږي او د طالبانو مسؤلیت دا جوړیږي چې له دې وروسته نو په افغانستان کې پښتون ژغورنې غورځنګ سره هغه شته کوم لانجې کوم کشمکش چې راغلی دی دا باید له منځه یوسي. حداقل دغه اوس چې په ځینې مشرانو باندې هلته سختې ورځې دي او هغوی د پاکستان د استبدادي رژیم نه دوی یو څه ځان نادرکه کړی دی، نو اړتیا ده چې باید تاسې وساتئ. اړتیا ده چې حداقل د دې لپاره یې هم وساتئ چې هلته دغه ریاست لپاره یو لوی سرخوږی دی. هغلته دغه ریاست له دوی نه په ډار کې دی، د دوی نه په لړزه کې دی او تاسې په دې مطمئن یې چې په دغه غورځنګ باندې په میلیونهاو پښتانه راټول سوي دي. نو زما هیله همدا ده چې نور په افغانستان کې د پی ټي ایم لپاره دروازې خلاصې سي، د پی ټي ایم غړو لپاره دروازې خلاص سي. هلته که څوک د غورځنګ ته فعالیت کوي، د غورځنګ ته کار کوي او د دوی غړي هلته ساتل کیږي یا یې ساتي، باید تاسې اجازه ورکوئ. دا غیر قانوني کار نه ده، دا سرغړونه نه ده، دا د خاورې بچي دي، د خاورې مالکان دي او باید دا کار ورسره وکړي. په دې سخته ورځ چې دا پوځ تر څنګ ونه درېده، د پوځ غوښتنې ونه منلې، تر دې بله لویه خبره نشته. همدا د دې ښکارندویي کوي چې د غورځنګ او غړي د افغانستان او د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دي. نو هیله مې همدا ده چې په افغانستان کې د پی ټي ایم سره شته دښمني ختمه سي.